امریکا متحده ایالاتو د انسانیت هغه وړاندیز ویټو کړ چې په فلسطین کې دایمي اوربند او سوله غوښتله، او دا 5م ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کوي چې د غزې لپاره سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند غوښته. دا ځل یوازې خپل رایه مخالفه وکاروله، نور 14 غړي ټول له اوربند سره غاړه غړۍ وو. شنونکي وایي د نړۍ په سترګو کې د امریکا هغه برم نور د شګو قصر ته ورته شوی چې نه له بارانه بچ کیږي او نه له باد څخه، ځکه امریکا ګوښه توب غوره کړی دی. 14 غړو د اوربند ملاتړ وکړ. امریکا یوازې پاتې شو او ځان یې له هغوی ګوښه کړ او د اوربند او د سولې مخالفت یې وکړ او جګړې دوام ته یې هو وویلې. او دا هغه جګړه ده چې په دې کې ماشومان، ښځې، څاروي هر څه له منځه ځي، او د دې ټولو نه غټ تاوان چې دی ښځو، ماشومانو او زړو بېګناه خلکو ته رسیږي او چاپېریال ورنه زیانمن کیږي. د دوی په وینا دا ډول سیاستونه نه سوله راولي نه عدالت، بلکې ظلم ته د مشروعیت جامه ورغوندي. د چین د استازي فو سونګ دا خبره دلته ډیر مفهوم پیدا کوي. یو هیواد اسرائیلي ظلم ته سیوری ورکړی دی، خو تاریخ به دا سیوری په وینو ولیکي. غزه لا هم د بمونو لاندې ده، خو د نړۍ غږ لا تر اوسه نه دی راوتی. په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي پوځ حملو لږ تر لږه 95 فلسطینیان وژلي او له 440 زیاتې ژوبل کړي دي. داسې ښکاري چې د ظلم ژبه اوږده ده، خو د انسانیت غوږونه کاڼه شوي دي. د برطانیې استازي باربرا ووډورد چې د امنیت شورا په غونډه کې ګډون درلود، دا پیغام This Israeli government's decisions to expand its military operations in Gaza and severely restrict aid are unjustifiable, disproportionate. د اسرائیلو پوځي عملیاتو پراخول او د مرستو بندیز نه توجیه کیدونکي بې انډوله او شاتګ تبعیدونکي اقدامات دي. Disproportionate and counterproductive, and the UK completely opposes them. په ښکاره وویل چې برطانیا د هغه جګړې مخالفت کوي چې اسرائیلو په غزه او فلسطین باندې پیل کړی ده. اوس د سوله غوښتونکو نړیوالو غږ هغه چې د فلسطینیانو او خاورې لپاره دایمي سوله او پرمختګ غواړي، لکه د توپاني سمندر په څیر د خنډونو پر وړاندې راوتلی، ځکه ماشومانو ته د وینو رودونه جوړ شوي دي او د ویټو دیوالونه نور د سولې دا غوښتنه نشي درولای.